ما عزیزانو امام غزالی صاحب د طریقت او د تصوف لوی امام دی او زبردست عالم تیر شوی دی که د ده ټول عمر راواخلي او د ده پر تصنیفو باندې وویشي تقریبا په شپه کې به یو تصنیف ور ورسیږي داسې زبردست عالم دی او د طریقت په کور کې د فیلسوف مقام ته رسېدلی دی او د طریقت پر اکثرو معالجاتو باندې کتابونه تصنیف کړي دي د علمیت په کور کې د حدیثو په کور کې د تفاسیرو په کور کې بلکې په عامو علم علیو کې چې منطق او فلسفه او حکمت دی په دو کې هم شم جوور بحث کړی دی امام غزالی صاحب ما سړی نه دی دا تقریبا 1505 کال کې وفات شوی دی امام غزالی صاحب یو کتاب جوړ کړی دی مکاشفة القلوب ولو که علما پر دې باندې جرح لري چې آیا مکاشفة القلوب د امام غزالی صاحب دی او که نه دی علما ور باندې جرح لري او د علماو دا جرح دا مبهمه جرح نه ده بلکې مفسره جرح ده کوم علماو چې دا خبره کړې چې دا کتاب د امام غزالی صاحب نه دی هغو شم قوي دلایل ویلي دي یو دلیل یې پکې دا ویلی دی چې امام غزالی صاحب په 1505 کې وفات شوی دی په 1505 کې امام غزالی صاحب داسې علماو ته حوالې کړي تر د 200 کاله وروسته تېر شوي دا چې سړی پیش قدیمه یې بیا به 200 کاله وروسته ته څنګه حوالې ورکوي دا مکاشفة القلوب کې داسې حوالې شته چې هغه مصنفین چې اوس ورته حوالې شوي دي مکاشفة القلوب کې هغه تر امام غزالی صاحب 200 کاله وروسته تېر شوي دي دې ځای باندې د علماو جرح شته خو د علماو د جرح طرف ته نظم خو یو خبره را نقل شوې ده مکاشفة القلوب کې هغه په دې معنا را نقل شوې که یو سړی غواړي چې د ځان علاج وکړي په تا کې که حسد وي که ریا وي که بغض وي که کینه وي د دې علاج به ته په څه طریقه کوې دا خو هغه امراض دي چې ته په سترګو نه وینې دا هغه امراض دي چې ستا صحت کې تاوان نه دی کړی دا هغه امراض دي چې ستا د زړه نورانیت کې تاوان کړی دی او ستا او د رب العالمین په مابین کې پرده واقع شوې ده او ستا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې د محبت لارې بندې کړي دي ولې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کردار نه روان او د ځان معلومات نه درته کېږي زه پر کومه روان یم اوس په څنګه دا معلوموو چې زه پر بل کردار روان یم یپله چې معلومه مو کړه د معلوموالي وروسته بیا علاج څنګه کوو دا خو یو عادت دی چې په یو چا کې حسد ډېر وي دومره ورباندې ډېر وي تر اختیار یې وتلی وي کینه ورسره ډېره وي تر اختیار یې وتلی وي داسې د یو چا سره په دښمنۍ کې راسي د شریعت تر سرحداتو واوړي دا خو ماسې اصلاح نه ده دا خو چې عظیم نورانیت نه وي او یپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پر سړي غالبه نه شي او د الله محبت ته د زړه په کور کې ځای ورنه کړي دا سړی نشي پرېښولی ولې که حسد دی که ریا ده که کینه ده که بغض ده دې ستا په اندامو کې ستا په زړه کې ځای نیولی دی چې هغه خانه کې چې هغه ده ځای پکې نیولی چې په هغه ځای کې د رب العالمین محبت ځای ونه نیسي بیا پاته نه لري نو مکاشفة القلوب والا وایي چې یپله دا مرضونه معلومول هم د اولیاو کار دی دا مرض هم اولیا درته معلوموي چې په تا کې حسد ستا ریا ستا کینه ستا بغض ستا دغه ستا پلانکی مرض دی چې تا او د الله په محبت نه پوهېږي دا د پلانکی مرض دی چې ته د الله د عبادت په خوند نه پوهېږي دا تشخیص او دا معاینه یې هم اولیا درته کوي او وروسته د علاج لارې هم اولیاو درته ښولي دي خو مکاشفة القلوب کې امام غزالی صاحب دې څلور لارې د ځان د اصلاح دپاره راوړي دي یو داسې چې د ظاهري ځان اصلاح کوي زه څنګه ظاهري خپل چوکاټ جوړ کړم اصلا جواب دا دی د علماو مجلس خپل که د اولیاو مجلس خپل که ظاهري به دې سنګار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې ستا په ټول بدن کې به یوه نکته داسې ځای نه وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت وي دا خو د ظاهري علماو کار دی او هغه کار چې په ظاهره معلومیږي د آخرت په باب تاوان هغه هم علما په دې کار کې پوه کوي هغه عقیده چې بده عقیده ده د بدو خلکو عقیده ده او د اهل سنت والجماعت څخه جلا عقیده ده هغه هم علما په دې پوه کوي چې دغه عقیده دې خرابه ده یو بیا باطني امراض دي چې انسان ته خپل ځان نه معلومیږي چې زما په کوم ځای کې خرابتیا شته هغه بیا اولیا معلوموي